السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دغه ویډیو د هغه چا لپاره دی چې غواړي کریپټو کرنسیو کې کار فیل کړي او یا پکې عملاً کار کوي. که تاسو هم غواړئ چې په کریپټو کرنسیو کې کار فیل کړئ نو دغه ویډیو مه سکیپ کوئ او ویډیو تر پایه وګورئ. کریپټو کرنسي یو ډول ډیجیټل کرنسي دی چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک د دغه کرنسیو په پیر او پلور بوخت دي. اوس پوښتنه دا دی که تاسو په کریپټو کرنسیو کې کار فیل کړئ آیا ګټه به وکړئ؟ که تاسو غواړئ چې په کریپټو کرنسیو کې کار فیل کړئ له هر څه وړاندې باید د هغه پیسو بایللو ته تیار وئ په کومو باندې چې تاسو کار فیلوئ. یعنې تاسو پې کریپټو اخلئ او یا یې خرڅوئ. ځکه کریپټو کرنسیو کاروبار یو خطرناک کاروبار دی. څومره چې د ګټې چانس زیات دی په همغه اندازه د تاوان چانس هم پکې ډیر لوړ دی. د کریپټو کرنسیو د اخیستلو او خرڅولو لپاره په دنیا کې خلک په سلهاو مختلف اپلیکیشن یا ویب سایټ استعمالوي. تر ټولو غوره یې باینانس، بایبیټ، بینګ ایکس، میکسي، ګیټ ډاټ آی او، اوکې ایکس او داسې نور دي. په کریپټو کې معمولاً دوه ډوله ټریډران موجود دي چې هغوی پکې ټریډ کوي یعنی کریپټو اخلي او خرڅي. یوه ډله یې د شارټ ټرم یعنی د یوې لنډې مودې لپاره د ساعتونو لپاره حتی ورځې 2 الی 3 یا 5 ورځو پورې دوی خپل کریپټو ځان سره ساتي او له هغې وروسته یې خرڅوي. دویمه ډله یې د لانګ ټرم یعنی د یوې اوږدې مودې لپاره ټریډ کوي. هغوی کرنسۍ له ځانه سره د کلونو لپاره حتی د میاشتو لپاره ساتي او له هغې وروسته یې خرڅوي. معمولاً دویمه ډله چې د یوې اوږدې مودې لپاره ټریډ کوي هغوی پکې ډیره زیاته ګټه کوي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره حتما لایک کړئ. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.